ټاپک نن د ډیفرنشیشن باره کې دی چې مطلب ګیمیټوجینیسس، سپرمیټوجینیسس، سپرمیوجینیسس او سپرمیشن کې څه فرق دی. نو ګیمیټوجینیسس هغه پروسس ته وایي په کوم پروسس کې چې ګیمیټس جوړیږي. وس ګیمیټس زموږ سره سیسز دی، نو سپرم او ایگ ته موږ څه وایو؟ ګیمیټ ورته وایو، یا دې ته موږ سیکس سیلز وایو. هغه سیلز چې هغه د ډیپلایډ سیل په مقابله کې هیپلایډ وي، مطلب کروموسوم نمبر پکې هاف وي، نو دې ته موږ ګیمیټس یا ورته موږ سیکس سیلز وایو. او بیا په دې ګیمیټوجینیسس کې چې کوم زموږ سره سپیشل سپرم کله جوړیږي نو هغه ته بیا موږ سپرمیټوجینیسس وایو، او چې کله ایگ جوړیږي نو هغه پروسس ته بیا موږ اوجینیسس وایو. مطلب د ګیمیټوجینیسس بیا زموږ سره فردر ټو ټایپس دي، که ایگ جوړیږي نو اوجینیسس، که سپرم جوړیږي نو سپرمیټوجینیسس. نو اوس موږ د ګیمیټس باره کې خبره وکړه، د سیکس سیلز باره کې خبره وکړه. نو د دې نه علاوه یو ټرم بل استعمالېږي، جرم سیلز. جرم سیل دا زموږ سره هیپلایډ هم کېدای شي او ډیپلایډ هم کېدای شي. اوس هر هغه سیل چې د هغه نه په فیوچر کې ګیمیټ جوړیږي، که ایگ ته جوړیږي او که سپرم ته جوړیږي په فیوچر کې، نو دغه سیلز ته به موږ څه وایو؟ جرم سیلز به ورته وایو. لکه دې پروسس ته که تاسو وګورئ، د دې ځای نه راواخلئ دې ځای پورې دا لا ګیمیټس نه دي جوړ شوي، سپرم لا نه دي جوړ شوي. نو په دې وجه باندې دې ته به موږ د دې ځای پورې څه وایو؟ د دې ځای نه راواخلئ دې ځای پورې د سپرمیټډ سپوري، د سپرمیټوګونیم نه راواخلئ د سپرمیټډ سپوري چې دا کوم سیلز دي زموږ سره انکلوډینګ پرایمري سپرمیټوسایټ او سیکنډري سپرمیټوسایټ، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ جرم سیلز وایو، ځکه چې د دې نه به په فیوچر کې اوس څه جوړیږي؟ سپرم به جوړیږي، میل ګیمیټ به جوړیږي، یا مطلب چې کوم دی نو میل سیکس سیل به جوړیږي. نو اوس زموږ سره چې کوم سپرمیټوجینیسس دی نو دا خو د کافي حده پورې کلیر هم شو د ګیمیټوجینیسس سره سره. نو اوس موږ بیا هم خیر وایو چې مطلب سپرمیټوجینیسس هغه پروسس دی چې په دې کې سپرم جوړیږي، یا مطلب میل ګیمیټ جوړیږي، یا میل سیکس سیل جوړیږي. صحیح؟ نو دې پروسس ته موږ وایو. اوس سپرمیوجینیسس دی، نو سپرمیوجینیسس د سپرمیټوجینیسس یو سټپ دی. مطلب د دې ځای نه راواخله د دې سپرمیټډ پورې لا سپرم جوړ شوي نه دي، دا مطلب هغه څه ورته وایي پروسس شوي لا فردر نه دي. د سپرمیټډ پورې چې کله زموږ سره د سپرمیټوجینیسس پروسس وشي نو تقریبا سپرم جوړ دي، خو اوس نور سیل ډیویژن وغیره په دې کې اوس نور نه کېږي. په دې کې به صرف اوس پروسسینګ کېږي چې د دې سیل نه ډایرکټ سپرم جوړ شي، نور ډیویژن پکې نه کېږي، سیل ډیویژن پکې نور نه کېږي، بس صرف پروسسینګ یې وشي او دا چې کوم دی نو زموږ سره مچیور سپرم ته چینج شي. نو په سپرمیوجینیسس کې اکچولی زموږ سره چې کوم دا زموږ سره راوند چې کوم نان موټایل سپرمیټډز دي نو دا چینج کېږي زموږ سره موټایل او اکټیو سپرم ته. په دې سپرمیوجینیسس پروسس کې مطلب زموږ سره چې کوم دا سپرمیټډز دي دا الانګیټ شي، او د دې نه علاوه چې کوم دا جنیټیک مټیریل دی دا پکې کنډنس شي، ځای کم ونیسي، نیوکلیس طرف ته پوش شي، او چې کوم ایکسس سایټوپلازم دی مطلب سیوا سایټوپلازم دی نو هغه شیډینګ وکړي د هغې. صحیح ده؟ مطلب هغه وغورځېږي، هغه دې ختم شي، هغه دې اکچولی زموږ سره چې کوم دا سرټولي سیلز دي نو دا یې دې ابزاب کې ویې. صحیح ده؟ او د هغې نه بعد زموږ سره چې کوم دی مطلب ټیل فارمیشن پسې وشي، او چې کوم مایټوکانډریا وغیره دي نو هغه د دې ایکزیل فیلمنټ نه چاپېره تاو شي. نیکسټ ټاپک کې به انشاءالله تعالی مونږ چې کوم دی نو سپرمیوجینیسس په ډیټیل باندې او د هغې سره چې کوم دی سټرکچر اف سپرم په ډیټیل باندې وایو، نو په هغې کې به سپرمیوجینیسس نور هم کلیر شي. اوس سپرمیشن څه ته وایي؟ نو سپرمیشن زموږ سره هغه پروسس دی چې زموږ سره چې کوم ټیسټس دي نو په ټیسټس کې په سیمینیفیرس ټیوبیول کې سپرمیټوجینیسس پروسس وشو، خو د هغې په ریزلټ کې چې کوم زموږ سره سپرمز جوړ شول. صحیح ده؟ مطلب دلته کې کوم سپرمز جوړ شول، خو دا سپرمز بیا هم د دې سرټولي سیل سره اټیچ وي. نو چې کله دا سپرم د سرټولي سیلز نه ریلیز شي لیومن اف د سایټوپلازم د لیومن اف د سیمینیفیرس ټیوبیول ته، نو دې پروسس ته موږ څه وایو؟ بیا سپرمیشن ورته وایو. مطلب د ریلیز اف سپرمز from Sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubule is called spermiation. هغه پروسس چې په هغې کې سپرم د Sertoli cells نه د seminiferous tubule د lumen ته ریلیز شي د خارجي ته، نو دې پروسس ته بیا موږ سپرمیشن وایو. اوس چې کله زموږ سره سپرمیشن پروسس وشي نو مطلب دا به زموږ سره سپرمیټوجینیسس انکلوډینګ سپرمیشن دا خو کېږي زموږ سره په سیمینیفیرس ټیوبیول کې. دلته نو سیمینیفیرس ټیوبیول کې چې کله دا پروسس وشي سپرم جوړ شي دا بیا زموږ سره دې ځای ته راشي، دا زموږ سره نیټورک اف ټیوبیول دی، دې ته موږ ریټیټسټس وایو، نو دې ته راشي، او د دې ځای نه بیا دا زموږ سره د واسا افرنشیا په ذریعه باندې یا د افرنټ ډکټیول په ذریعه باندې بهر ته راشي. دلته زموږ سره چې کوم دی نو اپیډیډیمس ته راشي، په اپیډیډیمس کې دا بیا سټور وي د څه ټایم پورې، تر هغه پورې چې ایجاکولیشن یې نه وي شوی، مطلب ریلیز شوي نه وي د باډي نه، او که فرض کې د ډېر ټایم پورې ایجاکولیشن ونه شي، ریلیز نه شي د باډي نه، نو بیا یې اپیډیډیمس ابزاب کی مطلب ایز نیوټرینټ استعمال کی او اپیډیډیمس خارج شي، مطلب نور سپرم ورته بیا راتلی شي.